اخري خاتمه د په څه باندې ښکلې کېږي؟ که یو انسان دا غواړي چې مو خاتمه ښکلې شي دا په څه باندې ښکلې کېږي؟ نو زه یو څو اسباب مختصر یې ته ویم چې په دا باندې عمل وکړه الله رب العالمین ورته خاتمه ښکلې کوي. تو اخري مهر د ښکلی وي تو باندې انشاءالله د جنتیونو مهر لګېږي. بیا مهر اول دی چې الاخلاص، په ځون کې اخلاص پیدا وکړه. هر یو کور د الله رب العالمین د رضا پوره کوه. که لمونځ کوې، که روژه نیسې، که زکات ورکوې، د ځان ښودنې پورې مه کوه چې خلک مې ویني چې یاره دا خو ډېر تکړه سړی او دا خو ډېر سخي سړی او پیسې یې ولګولې او ډېر لمونځګزاره سړی لمونځونه ډېر کوي. نه، د الله رب العالمین دپاره یو هر یو کور کوي، هر یو نیک کور. نو په ځان کې اخلاص پیدا وکړي. دویم دا چې لمونځونه د 5 ټیمه لمونځونه ونه پرېږدئ، ځکه چې کم خلکو کې اخلاص نه الله رب العالمین یې خاتمه خرابوي، او چې کم خلک د 5 ټیمه لمونځ نه کوي الله رب العالمین یې خاتمه خرابوي. دا قسمه خلک ګوره ښې خاتمې تمه نه کوي چې زه بس لمونځونه پرېږدم الله رب العالمین مې خاتمه ښه کوي. نه، والله چې ښه خاتمه ونه ویني. نور د الله رب العالمین رحم دی، خو ظاهري داسې معلومیږي چې دا قسمه خلک چې هغه لمونځونه نه کوي وایي چې بس اخري خاتمه مې ښه شي. نو دا د اخري خاتمې د ښکلولي غم یې نه کوي چې مو خاتمه وښکلې شي. نه چې په لمونځونو حفاظت نه کوي، لمونځونه پرېږدې، نو اخري خاتمه نه ښکلې کېږي. نو کوم خلک چې 5 ټیمه لمونځ کوي الله رب العالمین یې اخري خاتمه ښکلې کوي. دغه شان دریم اجتناب الکبایر، د غټو ګناهونو نه ځان ساتل، غټ ګناهونه پرېښول، دروغ پرېښول، غیبت، بهتان، زنا او دغه شان شرک، سحر، دا ګناهونه چې پرې الله رب العالمین د خاتمه ښکلې کوي. دا وړه ګناهونه خیر دی الله رب العالمین په ذکر اذکار باندې معاف کوي، خو دا غټو ګناهونو باندې چې دا همیشوالی په دا باندې کوي نو الله رب العالمین د خاتمه پرې خرابوي. دغه شان په خلکو باندې ظلم نه کوي. کم څوک نه لوند روغی نو دا مې چې اسیم بس لوس مې په بار دی نو په دغه باندې ظلم وکم، دغه مول وخرم، د یتیم مرتبه ته یتیم مول وخرم. دا قسمه خلکو خاتمه نه ټیکي وره چې هغه په خلکو باندې ظلم کوي، په یتیم باندې ظلم کوي، په کشر باندې ظلم کوي. دا قسمه خلکو الله رب العالمین خاتمه ور خرابوي. بیا نو ظلم نه وزن وسوته. پنځم چې کم دی مسلمان سره نرمي کوه، د مسلمان سره احسان کوه، د مسلمان سره ښېګړه کوه، هغه مدد کوه. دا قسمه خلکو الله رب العالمین خاتمه ښه کوي. او شپږم چې کم دی هغه دا چې ولا یخافون لومة لائم. په دین اسلام کې ته د ملامتګر د ملامتیا نه ډورېږي. دا خبره پیګو، د ملامتګر د ملامتیا نه ډورېږي. هغه دا چې ته د نبی علیہ السلام په یو سنت باندې عمل نشي کولی په دا وجه باندې چې خلکو څه وي، یاره رفع الیدین نشم کولی، څه نشي کولی، خلکو روپې روخوندې بیا چې ته یې شورې په لمونځ کې وهې، امین نشم ویلی، څه یې نشي ویلی، یاره خلکو خوندې چې ته په تیزه باندې امین وي. چې څوک دا غمونه کوي او خلکو نه شرمیږي د نبی علیہ السلام په سنتو کې، دا قسمه خلکو خاتمه الله رب العالمین خرابوي. ګوره نه په دین اسلام کې نه شرمیږي، په دین اسلام کې چا نه ډورېږي. زړور په هر یو سنت باندې عمل کوه، د خلکو په مخ کې کوه، خپه جاره یې کوه، چا نه سرګم کې مسیزه، ځکه چې الله په دا باندې خپه کېږي تو خاتمه خرابوي. نو دغې وجې نه د نبی علیہ السلام سنت پرېښول، د دین یو کور پرېښول په دا وجه باندې یاره خلکو رپسې څه وي چې پلونکی خو وبي شو لوړو. خلک دې وي که نه، خلکو خولې ته مخ کې کمه بند دي. خلکو که ته ښه کور کوې که بد کوې خلکو خولې خو نه بندېږي. هغه شاعر وي که نه چې وما احد من السن الناس سالمه ولو انه ذاک النبی المطهر. دا شاعر وی چې خلکو جبو نه څوک هم په امان کې نه پوهېږي کېږي. د الله پیغمبر ته نه پوهې شوی، د الله پیغمبر ته جادوګر نه ویل، لیونی ورته نه ویل، ساحر ورته نه ویل، شاعر ورته نه ویل. دا ګاډې وډې خبرې موږ پیغمبر څه نه شوي په څه وجه یې ورته ویل، ټوله پټۍ نه شریک دا دین پرې ورته ویل. نو دغې وجې نه په دین اسلام کې و په یو عمل باندې چا نه شرمېږي، چا نه هم نه ډورېږي. زړور په خپل سنت باندې عمل کوه، د نبی علیہ السلام سنت ژوندي کوه، چا نه پې شرمېږه مه. چې دغه صفت په چا کې موجود شي چې زړور د الله رب العالمین په امر باندې عمل کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي، دا قسمه خلکو خاتمه الله رب العالمین ښکلې کوي. دغه شان